د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ د فاطمه خیلو کلی چې له کلونو راهیسې خلک د معیاري پل د نشتوالي له امله کړېدل چې ځایي خلکو د همدې ستونزې د هوارۍ په موخه په خپل شخصي لګښت دغه دوه پلونه په اساسي ډول جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي له دې وروسته به د تګ راتګ ستونزې هوارې شي، خو دوی د روغتون، پاکو اوبو، برېښنا نشتوالی او د خرابو سړکونو شتون نورې هغه ستونزې دي چې د اسلامی امارت څخه د حل غوښتنه کوي. این دو پلی که اعمار شده به تعاون و به امداد همه مردم، به کمک همه مردم ایجاد شده و انشاءالله در انتها رسید، از ابتدا تا انتها رسید. سیلک افغانی پل نختر رفته دیگه، ترکتورای قریه فاطمه خیل، مردم قریه فاطمه خیل حتی تا دیر رودم 40-50 نفر دیگه کار کردن. مشکل عمده مشکلات سرک است. از 100% مشکل ما 10%ش اینجا خود ما به پایه اکمال رساندیم. از دولت امارت اسلامی افغانستان ما میخواهیم و مشکلات های دیگری که ما داریم دی مشکلات ما بر رسیدگی بکنه، مردم را رعایت را تنها نگذاره. همدارنګه د چمتال ولسوال د ځایي خلکو دا نیک ګام وستایه چې په خپل شخصي لګښت د 3 لکه افغانیو په ارزښت دغه دوه پلونه په اساسي ډول جوړ کړل. الحمدلله د چمتال د ولسوالۍ د فاطمه خیلو په کلي کې دغه دوه پلچکونه رغونې ته وسپارله او مسلمانان، عام مسلمانان چې د ډېرو ولایتونو خلک، ولسوالیو خلک پرې رفت آمد هم لري، نو ډېر خوشحاله شو. الله پاک دې زموږ امارت اسلامي مشران ته هم دغه توفیق او دغه سعادت ور په نصیب کړي چې دغه ملت سره نه ستړي کېدونکې همکاري وکړي لکه څنګه چې موږ همکاري کړې وه. د یادونې وړ ده دغه دوه پلونه د جوزجان ولایت یو شمېر کلي د چمتال ولسوالۍ سره نښلوي.